مرستې مو وکړې د دې خوارو لس بچیانو سره. امین خان جور بخیر. صحتت خوب است؟ خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ جانت جور است؟ الان ما و تو دیگه میریم با بازار. صحیح؟ ما جور هستم تو جور هستی؟ ازت خدا گم کنم با؟ ازت خدا گم کنم با؟ بیا که بریم ما و تو قدم میزنیم. انشالله امین خان سره به من امام ته ځان به را جوړ کړو، بیرته به په دې کلي راشو چې امین خان واده م غواړي. سمه ده؟ اوس به په موټر کې ما او امین خان سره خیجو. سمه ده؟ امین خان خوب است؟ بالا شو امین خان د موټر. نه 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 آفرین. برو د موټر مینوالو مګ درته لاړو سره د امین خان. مرستې مو وکړې د دې خوارو لس بچیانو سره. غربت زپلو در پدرو افغانان. امین خان از ما تو دیگه حرکت دیگه بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. امین خان الرحمن الرحیم. الله دست ته بته. انشالله ما و امین خان اوس ورسوالۍ ته ورسېدو، حمام ته روان یو. د امین خان خیره نه دی، ترتیب و لباس یې جوړو. صحیح دی امین خان؟ برات یک دانه پتلون و دریشی، یک دانه زیبوته سرویس، یک جوړه کاله کوچی اماواره. صحیح؟ نمیتونم. چی میگی؟ پوشیده نمیتونم. چی میپوشی خیر؟ دریشی میپوشی؟ دریشی میپوشم. کالا نکنیم خیر؟ نه خب برات خیر دیگه. حالا ما خب گفتیم که کالا کنیم واسکت سیاه. صحیح؟ نه کارا رو نمیتونم پوشیده. دریشی میکنی؟ دیگه چی میخری؟ که حالا زنکم داشته میبودی برزوم کالا میخری. بالا که پایتا آفرین دیگه پایتا نمیتا. مرستې مو وکړې د دې خوارو لس بچیانو سره. غربت زپلو در پدرو افغانانو سره. زمونږ په وطن کې د غربت څپې د موج کې روان. کشکې د امین جان سترګې بیناوې او له مګم پر زړه دا ناامیدي نه راتله چې دا ځان ته خپل لباس هر شی په خپل خوښوو او خپل په سترګو یې لیده. نور هم انشاءالله مګم چې پر دې دوکان کې څومره خوندوره دریشي و هغه ورته به موږ راونیسو او دی به یې پر تن کړي او یو ښایسته ګل به یې پر غاړه واچوو. نور له خیره خوشحاله به یې کور ته ویسو. صحیح دی امین جانه؟ آفرین دیگه مرا دست زما تو خو دوستی هست. سرمایه دارو امتحان زده را وړاندې شی اوس. یکی را برات خریدین بدل خودت، یک دانه دیگه ما بدل خود برات خریدم. صحیح شد دو دانه. خیر ببین که بی تو لکس بپوشیش. صحیح؟ دیگه چی تلبیستنی داری؟ یک تا بوت است. یک تا بوت کار داری؟ از این بوته سبک تی بگی وزنش خو میفهمی. این سبک اسی تو پایینو بالا کنش تو پایینو با دستی تا پیش کن مسلمان. صحیح است؟ از این سبک یک دانه جراب هم کار داری نی؟ صحیح است؟ نو جراب برش همی تو پایک جراب هم یک جورا بته. صحیح شد نی؟ نو جدید این امین جانی جرابت بگی بی جرابت. صحیح؟ یک پتلون ای بدل ما. صحیح؟ ای دوم پتلونت. صحیح شد؟ و ای بوت هم دیگه دکاندار ماما بدل خود داد. خود تو را میمینه دیگه. ای خوب بوت خواه بود که تو را داد. صحیح؟ یا برات سروی بگیرم؟ نه می بوتا خوب است. همی بوتا خوب است؟ نه تو کس فهماندید که بوتا خوب است یا نه؟ خوش خودت آمد؟ خوش خودم آمد. کاش که تو دیده میتانستیش ها؟ خب برو بسیار خوب. امی خوب است. زمونږ په وطن کې د غربت څپې د موج کې روان.
دنیا دارو کومک وکړی مسکینانو سره غربت زپلو در پدرو افغانانو سره تاسو ورونو ګورئ چې منګه امین جان چې په سترګو بینا نه دی او ډېر په مشکل بوغ دی له کورم را اوچته که او رامړو خینج ولسوالۍ ته او لیسې حول ساحه ته او ایسې حول ته نور پر دغه بازار او پر دې دکان کې موږ راغلي وو څنګ ته یوه جوړه مو ورته پر تنکه وو بله جوړه مو ورته اضافګي واغسته او انشاءالله تاسو مرونو امین جان به ګوري امین جان ډېر یو مینه ناکه هلک دی نور څومره چې وسیع هستی د حاجي نور پر فیسبوک پاڼ هم مخه کې ادرس هر چې شی شته څومره چې وسیع هستی نور دا له موږ ورونه دي چې رنځور دي او دې سره باید موږ تاسو کومک وکړو چې الله له موږ آخرت و دنیا را جوړه کړي نور امین جان ډېر خالق دی امین جان چې تور هستی دګه چې می تلوي دګه چې خواهش تاس دغو نازکو مرحلو کې لاس نیوی وکړئ دغو نازکو مرحلو کې لاس نیوی وکړئ چې موکړي یا د خوارو لسلتو واګانو سره غربت زپلو در پدرو افغانانو سره مرستی اینا برادرانی 5000 روپये این جوری اضافگی امین جان سیستی امین جان برش ما یک جور لباس علیحده گرفتیم از خاطر بخانه که تبدیل کنه دیگه جوریش شما خریدی که امام کنه این همیجا به جانش میکنیم و امره خود میبریمش پس به خانوادیش بسپاریمش صحیح شد؟ صحیح شد مرستی مو وکړې د دې خوارو لس بچیانو سره غربت زپلو در پدرو افغانانو سره مرستی مو وکړې د دې خوارو لس امین جان د سقاوت سر وضع جوړ شد حالا به امام میبریمش که امام کنه او دیگه لباسایش برش میپوشانیم انشاءالله امرای ما امرایی کنی او امین جان باز خادیدی که چقدر ما به ایره جور کردیم او فیشنش کردیم او لباسای درست برش پوشیدن حالا که سر وضع تا جور کردی امین جان چطور است؟ خوب شد؟ ساعت تیر شد یوې ډوډۍ لپاره ناست وي نانوایانو سره امین جان ما تو میریم در حمام انشاءالله لباسا و چیزای تا میپوشیم بعدا نزو در حمام میدراییم مرستی مو وکړې د دې خوارو لس بچیانو سره غربت ما بوټه ته بکشم صحیح تو را چبلقه را دا پاید کنم ای نمیجا آفرین صحیح شد تی پاید تی چبلقه کن اینی رکو آفرین دیگه بوټه تام بکش آفرین امین جان اینه امین جان صحیح شد؟ اتیات شما میبینی برادر که امین جان کل لباسه خود پوشید و انشاءالله آل بوته خودم میپوشه ما جرابه شده پیش میکنم او امین جان بوت خودم میپوشه دیگه بخیر موزی حرکت میکنیم طرف خانه صحیح است نه امین جان لباسه تا خود پوشیدی بیادرم آفرین دیگه ما تو بخیر حرکت میکنیم طرف خانه او این لباسات بخیر پوشیده شد او انشاءالله صحیح است امین جان این حالا بوٹی تام را پید میکنم ای دنیا دارو کومک وکړی مسکینانو سره غربت زپلو در نو تو خود دوستی و رفاقت هست صحیح است نه بخیر امین قان بالا شو امین جان د موټر بالا پایته بالا آفرین دیگه پایتم بالا کو در پدرو افغانانو سره سرمایه دارو امتحان زده را وړاندې شي اوس سرمایه دارو امتحان زده را وړاندې شي اوس چې رب ته ورشي هسکه غاړه مؤمنانو سره برادر خان ما و امین جان دیگه رسیدیم
بخانوادی شان بخیر بخیر پای طبعا آفرین دیگه ما و امین جان علی قدم خازدیم طرف خانه شان خارم سیز بخیر غربت سپلو در پدرو من میخوایم خب چشمان من تازوی شود چشمایت تازوی شود او دیگه چی شود گوشان تازوی شود چشمان تازوی شود خب گوشت چشمت تازوی زیرا باید کنیم صحیح سنگ و بعدا نیزی چی کنیم بغلای ما درد میکنه بغلایت درد میکنه بعد از او باز دیگه چی کنیم معده ما درد میکنه معده درد میکنه خوارو لز بچیانو سرا از خداوند خود یک سوال دیگه هم برات کردیم به این حالت هم خوش شدیم که کاش که پروردگار توی چشمایت هم روشنی داشته می بود که می دیدی که توی لباس وی چیزا را پوشیده بودی که تو از خوشحالی چی احساس میگردی چطور؟ والا بخیر خویی را انشاءالله کوشش میکنیم که تو را برای یک دکتر درست برای شفاخانه مراجعه کنیم او دوستا را بگیم که همراهت کمک کنه او تو را بخیر تداویت شود چطور؟ کړی د دې خوارو لز بچیانو سرا بریم اجازه امین جان بالا آفرین امین خان صحیح است و علیکم خوب استی جور استی بخیر استی این امین جان آوردیم صحیح است این دیگه جور لباسش او خود کلایش که کیزی سیاست داره امین جان لما مرګره دی او امین جان ډیر یو نیک خلک دی کاش کې د دې د سترګې بناوي چې د خپل دغه مک چې د هلې ځلې وکړي د الله د رضا د حاجي نور خیریه بنسټ او دا د دنیا یې کته خپل لباس یې کته او خپل ژوند نه عزت وړه و ان شاء الله تاسو ورونه په هیواد کې چې باندې استئ دننه استئ نور شتمنۍ لرئ نور دغسې له مږه ورونه زموږ یو کلمه ګوی مسلمانان په دغسې بحرانونو کې اخته دي چې له دې هرزو له دې هرمان له سترګو دید سره دی او د بې پیسګي او د بې شتمنۍ د ځوان له مږه دغسې رنځور پاته دی نو له تاسو مننه د حاجي نور خیریه بنسټ فیسبوک پاڼه کې ادرس لمبر اکاونټ لمبر شته کولی شئ چې دې ورور سره څومره تاسو منډه وکړئ الله به تاسو ته اجر درکړي امین جان دیگه حضرت میرم خان صحیح خداحافظ صحیح شد یک بغل هم زنده باش خداحافظ تشکر زمون په وطن کې د غربت سپیدې موج کې روان ای دنیا دارو کومک وکړئ مسکینانو سره